دا ته زړه نه نصیحت وکړم نن سبا فتنې ډېرې شوي دي او دا خصوصا د دې انټرنیټ د لاسه دعوت د بېدینو د ملحدینو د کافرانو هغه زموږ جیب ته رارسېدلی مخکې داسې وه چې نه هغوی هر مسلمان ته رسېدی شو نه هر مسلمان د هغوی خوا تلی شو خو اوس داسې وشو چې د دې موبایل او د دې انټرنیټ د دې د لاسه د هغوی هغه خبرې د هغوی هغه شبهې هغه زموږ د جیبونو ته راورسېدي نو چې کم علمه مسلمانان دي علم ورسره نشته یا ایمانونه یې کمزوري دي نو هغوی په شبهاتو کې ورننوځي یعنې هغوی ورته معمولي خبره وکړي چې که چېرته داسې نو داسې نو دا ولې داسې ها نو دا څنګه به یې داسې نو ګوره دا ستا ایمان دی چې د یو غیر مسلمه د خبرې د لاسه وړه دا هلکان چې ته لرې کوي سمې لرې کوي دا ته کوم ځای نه راپیدا شوي دا عجیبه مخلوق دی ښه ما خبره دا کوله لکه اوس یعنې دا ستا ایمان دی چې یو سړی په الله ایمان لري او داسې چې یعنې پیدا شوی مسلمان دی مور پلار یې مسلمانان دي او دی په یو وړه خبره باندې وایي ښه نو دا څنګه او شک ورته پیدا شو د یو بېدینه د یو کافر د یو ملحد د یو غلطې عقیدې والا انسان وړې خبرې ستا خپه وښویوله دا خو بیا ستا د ایمان نه و بیا خو ستا په الله باندې یقین نه و ستا د قرآن د زړه نه نه منو ستا په دې پیغمبر باندې ایمان مضبوط نه و ځکه وړې خبرې ته ګډوډ کړي الغرض دا چې نن سبا د فتنې د شبهاتو دا ډېرې شوي دي ورسره فتنه د شهوت هم ده خو د شهوت ته فتنه داسې ده دا هم ایمان له نقصان ورکوي خو په هغه درجه کې نه ورکوي کوم چې فتنه د شبهې ورکوي چې سړی په ایمان کې شکي شي والعیاذ بالله یا د الله په باره کې شکي شي نو که نن سبا چې دا کومې قصې روانې دي د دې ملحدینو دا او دا په الله باندې اعتراضات او څوک په شاعرۍ کې په دین پورې خاندي او څوک په تقریرونو کې لګیا دی کار کوي او څوک په لیکلو کې لګیا دي او کافران لګیا دي پیسې ورکوي بعضو خلکو له خپل دین ته یې راړی نو ډېرې غټې فتنې روانې دي او شکر وباسئ الحمدلله چې تاسو د مسلمانانو په ملکونو کې او بیا د مسلمانانو په ملکونو کې په هغه ملک کې لکه سعودي عرب ته خو یو داسې ملک دی چې دلته یو سړی اوسېږي دله پکار دی چې زیاتي د الله شکر وباسي دلته د کفر او د کافرانو زور نه دی دلته د مشرکانو او د شرک زور نه دی دلته مسلمانان دي دلته د اسلام زور دی دلته ته په امن او امان کې دلته ستا په دین څوک اعتراض نشي کولی ستا په پیغمبر څوک نشي کولی څوک شبهې نشي خورولی کافر خو پرېږده چې بدعتي مسلمان یي که نه هغه هم دلته دعوت نشي کولی مسلمان دی خو مسلې ګډې وډې بیانوي هغه هم دلته قصه نشي کولی دا ملک خو دلته چې سړی اوسېږي خو بلکل مطمئن ژوند تېری بیا پسې دا نور د مسلمانانو دا ملکونه دغه هم یو نعمت ته چې سړی پکې اوسېږي چې بهر ته لاړ شي او حالات وینې د خلکو که نه نو ته به توبې وباسي نو الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله دې په دې اسلام باندې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري او په هغه وخت کې د الله زموږ نه ساه والي چې کوم وخت موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط یو ما بل ورځ سوچ کوو دې حالاتو ته نو ما موږ په ځان یېرېږو دا نن سبا دا دور داسې دی چې فتنې ډېرې بیا مې سوچ کوم چې زموږ دا بچي او دا نوسي او دا را روان نسل الله عالم چې دې غریبانو به څه حال یعنې زموږ دې دور ته وګورو دې فتنو ته او دې قصو ته نو چې د دې را روان نسل به څه حال خو الله دې په هغه ټولو باندې رحم وکړي